افغان محصلین چارواکي بهانې کوي لا هم په چین کې ایساریو دا په داسې حال کې ده چې ټولو هیوادونو خپل وګړي له چین نه ویستل او یوازې د افغانستان محصلین پکې بندي او افغان سفارت یې په یو بهانه او په بله بهانه غولوي. ملګرو راځئ چې افغان محصلینو په هکله افغان حکومت څه پرېکړه نیولې ده. آیا افغان محصلین رښتیا په کرونا وایرس اخته شوي دي؟ حقیقت څه د ویډیو کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. د چین په ووهان ښار کې د کورونا وایرس د ډېرېدو له امله افغان محصلینو له چارواکو ګیله کړې ده چې ګواکې د دوی د ایستلو لپاره نن سبا کوي، خو لا هم دوی په دې هیواد کې ایثار پاتې دي. افغان محصلین وایي د نړۍ اکثریت هیوادونه خپل محصلین له دغه ښاره ایستلي دي، خو یوازینی هیواد افغانستان دی چې چارواکي د دوی د ایستل کېدو لپاره نن سبا کوي. محصلین وایي ښه خبر دا دی چې ټول افغان محصلین د کورونا په وایرس باندې اخته شوي نه دي، خو وایي په کابل او چین کې د افغان چارواکي په عملی ډول د دوی د انتقال په موخه ژر تر ژره ګامونه واخلي. دوی په چین او کابل کې له افغان چارواکو وغوښتل چې ژر تر ژره دې ورسره کړي ژمنه پوره کړي. دوی د دې له دغې سختې ناروغۍ څخه وژغوري او د تګ لپاره دې ورته منظم بندوبست وکړي. د دې افغان محصلینو شمیره لا نه ده په ډاګه شوې، خو وایي چې ویره شته دوی هم د کورونا وایرس په خطرناکې ناروغۍ باندې اخته شوي وي. په چین کې د هند په ګډون ډیری هیوادونو خپل وګړي لا له وړاندې ایستلي دي، خو یوازې د افغانستان او پاکستان محصلین پکې بند پاتې دي. بل خوا تېره شپه شنهوا اژانس خبر ورکړی چې د چهارشنبې ورځې راهیسې تر اوسه د کورونا په وایرس د اخته کسانو له ډلې په روغتون کې 1176 کسان روغ شوي دي. ویل کېږي دغه کسان روغتونونو څخه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. اوس چینایان یو څه هیله لري چې ګواکې د دې ناروغۍ مخنیوی به وکړی شي. د دې خبرې په اورېدا سره په چین کې هیله شته چې په زرګونه هغه زر نور کسان چې په دې ناروغۍ اخته شوي دي بیرته روغ او خپلو کورونو ته ستانه شي. د کورونا په وایرس د اخته کسانو له ډلې تر اوسه په چین هیواد کې د مرژوبلې شمیره پرون تر غرمې پورې 490 تنه ښودل شوې وه، خو اوس دا شمیره 540 ته رسېدلې ده او د اخته کسانو شمیره هم د 40,000 څخه تر 28,000 پورې رسیدلې ده. د روغتیا نړیوال سازمان هم د کورونا وایرس د رامنځته کېدلو سره سم په ټوله نړۍ کې بیړنی حالت اعلان کړی دی او له هیوادونو یې غوښتي دي چې د کنټرول په برخه کې دي د چین سره مرسته وکړي. د یادولو ده چې دغه ناروغۍ د چین په ګډون په 21 نورو هیوادونو کې هم راښکاره شوې ده چې د کنټرول پر موخه یې هڅې روانې دي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ.